بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه د لوی افغانستان د غورځنګ ګام د اړخه د لر او بر ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده د افغانستان پټ اسناد یو دېرشمه برخه. ګرانو وطنوالو، د برطانوي کرنې کارپوه انتوني فیټس بریټ په یو مرکه کې د کوکنارو لپاره د نغدو پیسو پروګرام د بشپړ خام سادهوالي یوه ویرونکې ټوټه وبلله او ویې ویل چې د دې پروژې مسؤل خلکو د دې د باریکیو په اړه نه یوازې هېڅ پوهه نه لرله، بلکې دوی واقعا هېڅ پروا هم نه کوله. په 2004 کال کې کله چې افغان بزګرانو د کوکنارو د کرلو لپاره ډېره ځمکه کرله او د برطانیې کسانو د دې سره د مقابلې لپاره مبارزه کوله، نو د بوش ادارې بیا غور پیل کړو چې په دې پروژه باید بیا کتنه وشي. مګر د متحده ایالاتو بیروکراسي د دې ستونزې د حل کولو په اړه اجماع او لارښوونه نه درلوده. د بهرنیو چارو وزارت د نړیوال مخدره توکو او قانون پلي کولو دفتر INL ته وویل چې باید د متحده ایالاتو پالیسي وڅاري، مګر د کال 2003 څخه تر د کال 2015 پورې د متحده ایالاتو د ځواکونو قمندان لیفټننټ جنرال ډیوډ بارنو په وینا INL په هغه وخت کې په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت ته یوازې یو کارمن واستاوه. د امریکا فورد د بهرنیو چارو وزارت په پرتله په بېساري ډول ډېرې سرچینې درلودې، خو قمندانانو د دې مسلې په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. دوی د مخدره توکو د قاچاق وړونکو سره مبارزه د خپل ماموریت د یوې برخې په توګه نه ګڼله او اندېښنه درلوده چې د بزګرانو په نښه کول به د دوی سرتیري په خطر کې واچوي. خو چونکې جنګسالاران په خپله د اپیمو په قاچاق کې دخیل وو، نو CIA د مخدره توکو په اړه د جنګسالارانو سره د خپلو اړیکو په خطر کې اچولو ته زړه نازړه وو. د ناټو متحدین هم نه پوهېدل چې څه وکړي. د 2004 کال په نومبر کې د دفاع وزیر ډونالډ رمسفیلډ د پینټاګان د پالیسۍ مشر ډګ فیت ته یو لیک واستاوه ترڅو د بوش د ادارې د بې هدفه چلن په اړه شکایت وکړي. هغه ولیکل چې د افغانستان لپاره د مخدره توکو ستراتیژۍ ته په پام سره داسې ښکاري چې نه څوک همغږي وو او نه څوک مسؤل وو. خو لکه څنګه چې د ځانمرګو بمي بریدونو او نورو بریدونو شمېر له 2004 کال څخه تر د 2006 کال پورې زیات شو، نو د کانګرس غړو او د نړیوال مخدره توکو او قانون پلي کولو دفتر INL استازو استدلال وکړو چې د اپیمه محصولات د بغاوت د زیاتېدلو لامل کیږي، خو د متحده ایالاتو نورو چارواکو د دې مخالفت وکړو چې د تمویل سرچینې او د بغاوت ترشا انګریزي ډېرې پیچلې دي. مګر بیا د بوش ادارې پریکړه وکړه چې د افغان کوکنارو کروندګرو سره سخته کرښه غوره کړي او د سیند د نڅا عملیاتو په څیر پروګرامونو لپاره په کال کې $1 میلیارډ ځانګړي کړي. د اپیمو د دښمن په اعلانولو سره متحده ایالاتو په مؤثره توګه د افغانستان په جګړه کې ځان ته دویمه جبهه پرانیستله. د افغانستان په اړه اکاډمیک کارپو او د ملګرو ملتونو پخوانی سلاکار بارنټ روبین وویل چې د بوش ادارې د طالبانو د بیا راپورته کېدو تر شا عوامل غلط پوه کړل. هغه په مرکه کې وویل چې موږ په یو ډول د دې وضاحت سره راغلو چې ګنې دا مخدره توکي وو او طالبان د مخدره توکو د ګټو څخه خوندي دي او له همدې امله مخدره توکي د طالبانو لامل کیږي. خو دا یو ډېر زیات غلط استدلال و، ځکه چې په ورته وخت کې د طالبانو سربیره نور ډېر خلک په ځانګړې توګه د دولت چارواکي د مخدره توکو له سوداګرۍ څخه شتمن کېدل. والیان، جنګسالاران او نور لوړپوړي افغان چارواکي چې د واشنګټن ملګري ګڼل کېدل، دا ټول د تریاکو په محصولاتو کې ککړ وو او د دوی د نفوس په سیمو کې به دوی د بزګرانو او قاچاق وړونکو څخه یوه برخه راټولوله. نو اخر د متحده ایالاتو او ناټو چارواکو وروسته دا ومنله چې د مخدره توکو پورې اړوند د دولت د چارواکو پراخ فساد جګړه کمزورې کړې وه او ګواښ یې کوو چې افغانستان په هغه څه بدل کړي چې دوی د مخدره توکو دولت بولي. د 2004 کال د اکتوبر په میاشت کې ډونالډ رمسفیلډ د پینټاګان څو لوړپوړو چارواکو ته راپور ورکړ
چې د فرانسې د دفاع وزیره میشل ایلبرټ ماری اندېښمنه وه چې د اپیمو صنعت کولی شي د ولسمشر حامد کرزي واک کمزوري کړي. رنسفیلډ لیکلي وو هغه فکر کوي چې دا مهمه ده چې زر تر زره اقدام وشي ترڅو د داسې وضعیت څخه مخنیوي وشي چې د مخدره توکو پیسې د افغانستان پارلیمان وټاکي او د افغانستان پارلیمان بیا د کرزي مخالفت وکړي او ټول حکومت به فاسد شي. یو کال وروسته د متحده ایالاتو سفیر نومن ورته د خطر زنګ وواهه. نیمن په سپتمبر کال 2015 کې په واشنگټن کې چارواکو ته په یو محرم شوي کیبل کې ولیکل چې زموږ ډېرې اړیکې په سمه توګه ویره لري چې د مخدره توکو مخ په زیاتېدونکي سکتور کولی شي چې د افغانستان فساد د هر چا له کنټرول څخه وباسي. دوی ویره لري چې د اپیمو د کښت پروسس او قاچاق څخه د غیر قانوني پیسو لویه ډله کولی شي چې د افغانستان مشروع دولت د خپل کنټرول د لاندې راولي. مګر د متحده ایالاتو چارواکي د څه کولو په اړه په اختلاف کې پاتې شول چې اخر څه وکړي. د دوی نه بالکل لاره ورکه وه. وروسته له هغه چې د سن نسا عملیاتو حماقت وښود چې د تراکټورونو او لرګو سره د کوکنارو په کروندو برید وکړي، د بوش ادارې ځینې چارواکو او د کانګرس غړو د کوکین قاچاق سره د مبارزې لپاره په کولمبیا کې د واشنگټن لخوا ملاتړ شوي ډېر تېرېدونکي چلند غوره کړو. د دې پروګرام یوه اصلي برخه چې د پلان کولمبیا په نوم پیژندل کېږي د کوکنارو د بوټو له منځه وړلو لپاره د بوټو وژونکو هوایي سپری کول وو. د بوش ادارې د پلان کولمبیا بریالیتوب وستایه، سره له دې اندېښنو سره چې بوټي وژونکي سپری کولی شي چې د سرطان لامل شي. ځینو امریکایي چارواکو شک درلود چې دا به په افغانستان کې د دې او نورو دلایلو لپاره کار وکړي. د بوش په سپینه ماڼۍ کې د ملي امنیت شورا غړي جان ووډ په مرکه کې وویل چې د کولمبیا د هغه وخت ولسمشر الوارو اورید یو باوري ملګری و چې د هوایي سپری کولو ملاتړ یې کوه او د کولمبیا فوج هم وړتیا درلوده. د دې برعکس افغان امنیتي ځواکونه ډېر کمزوري وو او د افغانستان ولسمشر کرزي هم دې ستونزې ته لږ ژمن و. په عامه توګه کرزي د کوکنارو پر وړاندې مقدس جنگ اعلان کړو او دا کاروبار یې له ترهګرو څخه ډېر خطرناک وباله. خو په شخصي توګه هغه جدي شکونه درلودل ځکه چې د هغه ورور احمد ولي کرزي په خپله په دې دنده کې په بشپړ توګه داخل و. هم دغسې په دې ډول د دولت نور لوړپوړي چارواکي هم. نو په دې وجه کرزي او د هغه د کابینې وزیرانو د امریکا د سپری کولو وړاندیز سره مقاومت وکړو. دوی ویره درلوده چې بوټي وژونکي کولی شي اوبه او خوراکي توکي مسموم کړي او که چېرته د دوی حکومت بهرنیو ته اجازه ورکړي چې له اسمان څخه عجیب مواد را وغورځوي نو کلیوال افغانان به بغاوت وکړي. زلمي خلیلزاد چې له 2003 کال څخه تر 2015 کال پورې په کابل کې د امریکا سفیر و، په مرکه کې وویل چې کرزي فکر کاوه چې دا به افغانان د دوی په وړاندې د کیمیاوي جګړې په توګه وګوري. په بله کچه افغان چارواکي پوهېدل چې که سپری کول کار وکړي نو دا به د ملي اقتصاد یوه برخه چې په پرمختګ کې وه وځپي او دا به کلیوال افغانان نور هم له ځانه لرې کړي. رونالډ میک ملن چې د INL د افغانستان پاکستان د دفتر د رئیس په توګه دنده ترسره کړې وه، په یوه ډیپلوماتیکه شفاهي تاریخي مرکه کې وویل چې د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره د کرزي هڅول داسې وو لکه د امریکا له ولسمشر څخه وغواړي چې د میسیسیپي سیند په لویدیځ کې د امریکا ټول اقتصادي فعالیتونه ودروي، چې دا هم د هغه څه اندازه وه چې موږ له افغانانو څخه غوښتل. د امریکا فوجي مشران د بوش د ادارې د ملاتړ سره سره د سپری کولو په اړه په مساوي ډول محتاط وو. په هر صورت دوی د خپلو سرتیرو لپاره د احتمالي روغتیا خطرونو په اړه هم اندېښمن وو. د فوج چوپتیا د کانګرس غړي په غوسه کړل. له سیاسي پلوه دا ستونزمنه وه چې رایه ورکوونکو ته تشریح شي چې ولې امریکایان دغه هیواد افغانستان د ژغورلو لپاره جګړه کوي چې په نړۍ کې د بل هر هیواد په پرتله ډېر تریاک تولیدوي. د 2008 کال په مارچ کې د سیند د نڅا عملیاتو له پیل څخه لږ وروسته د کانګرس یو پلاوي د استازي پیټر هویکسټر په مشرۍ کې افغانستان ته سفر وکړو ترڅو د امریکا، افغان او برتانوي چارواکو سره د کوکنارو له منځه وړلو په هڅو بحث وکړي.
د INL د ځینو قانون جوړونکو لپاره د هلیکاپټر په واسطه د مرکزي هلمند سفر تنظیم کړی شو. د کانګرس غړو د پراخو سترګو په درلودلو سره په هر ځای کې د کوکنارو کرل ولیدل. کورونو ته نږدې د خټو دیوالونو دننه حتی د لښکرګاه د ولایتي پلازمېنې شاخوا کې هم د یو طبقه بندي شوي ډیپلوماټیک کیبل له مخې چې د لیدنې لنډیز وړاندې کاوه وویل چې په هر ځای کې د کوکنارو کښتونو شتون درلود. د کوکنارو سلګونه ډېرې ځمکې د ودې په مختلفو مرحلو کې د چورلکو څخه په اسانۍ سره لیدل کېدلی شوې. خو د امریکا ځینو لوړپوړو ډیپلوماتانو وویل چې دوی د فوج په دې لیوالتیا پوهېدل چې د کوکنارو له منځ نه وړل به بزګران په دښمنانو بدل کړي. نو په دې وجه موږ د سرتېرو سره خواخوږي لرو. ریچارډ بوچر چې له 2004 کال څخه تر 2008 کال پورې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د سویلي اسیا پالیسي څارله وویل چې دوی افغانستان ته د دې لپاره نه وتلي چې د کښتونو پرې کول پیل کړي او بیا څوک په دوی ډزې وکړي. د 2005 کال څخه تر 2009 کال پورې د امریکې د سفیر په توګه د دندې په جریان کې نیومن او په کابل کې د امریکا په سفارت کې نورو چارواکو هڅه وکړه چې د کانګرس غړي وهڅوي چې متحده ایالات باید د کوکنارو اړوند اوږدمهاله تګلاره غوره کړي. هغه فکر کاوه چې د افغانانو لپاره به ډېر کلونه وخت ونیسي چې خپل کلیوالي اقتصاد بدل کړي او د کوکنارو د کښت لپاره حقیقي بدیلونه ومومي. په یوه مرکه کې نیومن وویل که څه هم د لنډمهاله پایلو لپاره سخت فشار شتون درلود. هغه زیاته کړه چې د ځمکنیو کوکنارو له منځه وړل او هوایي سپری کول د کانګرس لخوا هڅول شوي وو چې غواړي یو څه مثبتې پایلې وګوري. که څه هم دا روښانه وه چې هېڅ ساده حل شتون نه درلود. واشنګټن نه پوهېدو چې د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې بریالیتوب به کلیوال پرمختګ ښه کړي. د 2006 کال تر پایه پورې دا څرګنده وه چې د سند د نڅا عملیات لږ څه ترسره کړي وو. په هغه کال کې افغانستان د اپیمو ریکارډ حاصل ترلاسه کړی و. د ملګرو ملتونو د اټکلونو له مخې د جریبو کښت 9% زیات شوی و. په داسې حال کې چې راتلونکي کال کې کښت 14% نور هم زیات شوی و. په 2009 کال کې سپینې ماڼۍ د افغانستان لپاره د امریکا نوي سفیر ویلیام وډ وټاکه چې پخوا په کولمبیا کې د امریکا لوړپوړی ډیپلوماټ و او د هوایي سپری کولو یو پیاوړی ملاتړی و. ویلیام وډ پر کرزی فشار راوړو چې د سپری کولو یو لوی کمپاین ومني. خو تر هغه وخته پورې افغان مشر کرزی په امریکا بې باوره شوی و او د واشنګټن په دې ډاډې شک درلود چې بوټي وژونکي درمل خوندي دي او د ولس روغتیا ته به زیان ونه رسوي. حتی د بوش څخه د شخصي اپیل ترلاسه کولو وروسته کرزی وویل نه زه دې منلو ته بالکل تیار نه یم. د 2008 کال په جنوري کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر ریچارډ هولبروک د واشنګټن پوسټ په یو کالم کې د بوش د ادارې د اپیمو پر وړاندې جګړه رد کړه. هغه وویل چې د کوکنارو له منځ نه وړلو ټینګار ښایي چې دا به د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په تاریخ کې یوازینی تر ټولو بې اغېزې پروګرام وي. هولبروک ولیکل چې دا یوازې د پیسو ضایع کول نه دي بلکې دا په حقیقت کې طالبان او القاعده پیاوړي کول دي. هغه په افغانستان کې د امریکا د حکومت د ویجاړونکو مخدره توکو پالیسو د بیا کتنې غوښتنه وکړه. رابرټ ګیټس په قصدي ډول د مای په 11 کال 2009 کې د یوې بیړنۍ خبري غونډې لپاره د پټاګان د بریفینګ خونې ته لاړو. هغه د امریکا د ګډو ځواکونو د مشر ایډمرل مایک میلن ترڅنګ په یو میز کېناستو تر څو د شاوخوا 3 درجن خبریالانو سره مخ شي. څوک چې هیڅ نه پوهېدل چې ولې دوی رابلل شوي دي. خونه بالکل خاموشه شوه. د دفاع وزیر چې هیڅ کله د کوچنو خبرو لپاره نه و سمدلاسه کار ته ستون شو. هغه په لنډه توګه د ورځې خبرونه بیان کړل چې د متحده ایالاتو د اردو یو بریدمن په عراق کې په یو روغتیایي کلینیک کې په ناڅرګنده ډول خپل ملګري په ډزو ووژل. په غم کې پاتې کېدو وروسته ګیټس خپل بیان لوستل پیل کړل چې په افغانستان کې د عملیاتو په اړه د احتیاط بیا کتنې وروسته هغه دې پایلې ته ورسېد چې د متحده ایالاتو اردو
ښه کولی شي او باید چې ښه وکړي، او دا چې جګړه نوی فکر او نوې طریقو ته اړتیا لري. بیا لوی خبر خپور کړو چې 15 ورځې وړاندې هغه په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو قماندان جنرال ډیوډ میک کرنن له دندې ګوښه کړو، خو ګیټس دا خبره پټه ساتلې وه. حتی هغه خبریالان چې یوازې یوه اونۍ دمخه له ګیټس سره افغانستان ته سفر کړی و او له میک کرنن سره لیدلی و، خو دې خبرې هیڅ اشاره نه درلوده چې میک کرنن به ګوښه کیږي. د دې نه وروسته چې څه وشول نو زه به هغه په خپله راتلونکي ویډیو کې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم انشاءالله. ګران وطنوالو، اوس مو په لوی لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي، او تل دې وي د اباسین او د مارګلي د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالي او ګلې ګلزار وطن لوی افغانستان. د ازادۍ په هیله، مشال خان ټکر.